وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتي. دا وقت چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مرض الموت کې مبتلا و، وایي پیغمبر علیه السلام په اتفاق د علماو باندې په 12 د ربیع الاول باندې وفات ده. په 12 د ربیع الاول باندې پیدا هم ده، په دې کې اختلاف شته، لیکن په وفات کې اختلاف نشته. نو په اتفاق د علماو په 12 د ربیع الاول وفات ده د دوشنبې په ورځ باندې، او بیا د سه شنبې په ورځ، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات ډېر لویه فاجعه وه، ډېر لوی سخت غم و. یدن بعد مسلمانانو صحابه مشورې کولې د سه شنبې په ورځ مازدیګر نه بعد یا د چهارشنبې په شپه باندې دی بیا خاورو ته سپارلی شوی. بله خبره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مورد دا اختیاري و، الله تعالی اختیار ورکړ، بلکې هر پیغمبر ته الله اختیار ورکړی چې که دنیا کې پاتې کېدل غواړي هم صحیح ده او که دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویلي منبر باندې ناست و وایي ما ته الله اختیار راکړه. کله چې ده دا خبره وکړه ابوبکر صدیق وژړل، هغه ډېر هوښیار انسان پوه شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم نور وفات کېږي. ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر قال فديناك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا له فقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر خلق ورته ګورئ دا شیخ ګورئ يخبر رسول الله صلی الله على عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير. صحابه وایي چې موږ خو پرې پوه نه شولو، خو دا خو رسول الله ته اختیار ورکړی شوی و. وکان ابو بکر اعلمنا، په دې خبره خو ابوبکر پوه شو، موږ نه وو پرې پوه شوي. وعن عقبة بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ یوه علامه دا وکړه چې د آخري وخت کې احد ته لاړ، د احد زیارت یې وکړو، یو قسم خدای په معنی یې ترې نه اخیست. كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا وإن موعدكم الحوض وإني لا أنظر إليه وأنا في مقامي هذا وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخشى عليكم. صحابه ته وایي وایي زه په خپل امت باندې په دې نه ډارېږم چې دوی به مشرکان شي، ما امت خو د پیسو نه ډارېږم، پیسې به ډېرې شي، ګمراه به شي، ګمراه. نن سبا هغه وخت راغلی، ټول هر یو وایي زه مسلمان یم، خو پیسو ته بیا څنګه وزاد بعضهم فتقتلوا فتهلكوا كما هلك. او علماء اعلان کې زیات شو، پیسې به ډېرې شي، د پیسو محبت به زیات شي، د پیسو د وجې نه یو بل وژنه یا نو هلاک به شي. قاتل و مقتول دواړه چېرته ځي؟ جهنم. كما هلك من كان قبلكم متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ورکړه